جنگ دوام لري چې نن د جمعې شپه 8 بجې جنگ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې په مختلفو ساحو کې شروع ده. تازه او بیړنی خبر، افغان ځواکونو پر پاکستان انتقامي تهاجمي بریدونه پیل کړل چې په ترڅ کې تر دې مهاله لسګونه پاکستاني پوځیان هلاک او ګڼ شمېر پوستې نیول سوي او سوځول سوي دي او شدیده جګړه لا هم روانه ده. دا چې بشپړ حال څه دی، ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستاني رژیم د سرکشیو په غبرګون کې تهاجمي عملیات پیل سوي. مجاهد ویلي د پاکستاني پوځي رژیم د بیا سرکشیو په غبرګون کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په مرکزونو او تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي. افغان ځواکونو تر دې مهاله د پاکستاني ملیشو ګڼ شمېر پوستې نیولې دي. د هیواد په ختیځ کې د خالد بن ولید قلي اردو مرستیال مولوي محمد نظامي ویلي د ګوشتي ولسوالۍ انارګي سیمه کې تر دې مهاله 3 پوستې فتح سوي دي. افغان ځواکونو تر دې مهاله کونړ کې هم د پاکستاني ملیشو ګڼې پوستې فتح او وروسته یې سوځولې دي او په بېلابېلو ځایونو کې لسګونه پاکستاني پوځیان په هلاکت رسېدلي. ویل کېږي چې د 201 خالد بن ولید قلي اردو د لومړی سرحدي لوا 4 کنډک مجاهدینو تورخم ته څیرمه د ماشینو پوسته هم فتح کړې او لا هم سخته او شدیده جګړه روانه ده. قدرمنو لیدونکو، د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.